السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم نوی ولاګ کې ښه راغلاست وایم او هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو هم په خیر روان وي. اول خو تاسو ته د وړوکي اختر ډیره مبارکي وایم او هیله ده چې د اختر مو په خوشحالي او خوند سره تیر کړی وي او روژه مو هم په خیر سره تیر کړی وي. چې د اختر نه څو ورځې مخکې تیاریانې شروع کیږي نو زه هم ډیره مصروفه وم او مې نه کولی شو چې د کوم ویډیوګانې مې چې جوړ کړی وي تاسو سره شریک کړم. اوس به په نوبت تاسو سره د ویډیوګانې شریک کړم او هیله ده چې تاسو به هم ډیرې خوښې شي. لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه کړې وه چې روژه کې موږ په نوبت یو بل افطاري یا روژه ماتې ته راغواړو چې روژه یو ځای سره مات کړو. نو دا ځل مې بیا د خورجانې نوبت و هغې را دعوت کړی و. نو د هغې دپاره بیا ما یو چاټ جوړ کړ چې ځان سره یې ویسمه. چاټ دپاره مې یو لوښي کې مستې، املی، 2 رقمه چکني، مالګه، چاټ مساله، دانه‌دار سره مرچک او لږ مساله‌دار مرچک واچول او ښه مې میکس کړ. ورپسې بیا یو بل لوښي کې جوش شوي نخود، جوش شوي او میده شوي کچالو، رومیان، پیاز، مستې مې چې مخکې جوړې کړې وې هغه مې هم پکې واچولې او ښه مې میکس کړه. په آخر کې بیا لږه تازه دڼیا هم پکې واچوله. بیا مې دا ټول په یو داسې لوښي کې واچوه چې بیا هماغه کې هلته ویسمه. دا ټول مواد مې چې د چاټ په منځ کې اچولې وو هغې نه مې لږ لږ ساتلې وه او اوس مې د زینت دپاره د چاټ په سر واچول، لکه پیاز، رومیان، تازه دڼیا، چکني او املی. په آخر کې مې لږه مالګه هم پرې ودوړوله. په څنګونو کې مې یو څو ټوټې لیمو هم کېښوده. بیا مې یو پلاستیک ترې راتاو کړو او لاړو. تر هغې ځای مې دا ډېر په احتیاط ویوړو تر څو توی نه شي. هلته چې ورسېدو نو هغې هم هر څه مخکې نه تیار آماده کړي وو او دسترخوان یې هم تیار هوار کړ چې هر څه تیار وي. نو بیا ټول یو ځای کېناستو او روژه ماته مو سره وکړلو. په بله ورځ بیا د ورور نامزادې کره مې تر څو عیدي ورته ویسو او هغوی دعوت کړي هم وو. نو هغې دپاره مې تندوري کلچې جوړې کړې وې. د هغې ریسیپي مې تاسو سره تیار شریک کړې وو تر څو تاسې هم وکولی شئ اختر ته یې جوړ کړئ. د دې کلچو جوړولو دپاره مې یو کاسه کې هګۍ بوره واچول او میکس مې کړ. ورپسې مې بیا مستې هم پکې واچولې. بیا مې پکې خمیره، سوډا، بیکینګ پاوډر او هیل هم واچول. بیا مې پکې لږ شودې اوړه هم واچول او یو نرم اوړه مې وغږل. یو 2 ساعتو دپاره مې پرېښودل چې ورسېږي. ورپسې مې بیا وړې وړې پیړې یا ځغالې جوړې کړلې او بیا مې دوباره یو 10 دقیقو دپاره پرېښودل. ورپسې مې بیا کلچې جوړې کړلې او داش کې مې پخې کړلې. کلچې چې پخې شي بیا مې اول پرېښودل چې ښه صحیح یخې شي. کلچې چې یخې شي بیا مې پلاستیک ترې راتاو کړ او یو ډالۍ په شکل مې جوړ کړ. دا چې هغوی نوی کور نیولی و نو د کور دپاره مې هم یو ډالۍ ورته اخیستې وه. دا هم د هغوی د افطاري دسترخوان او دا هم هر څه چې موږ ورېندارې ته په عیدي کې وړې وه چې یو جوړه جامې وې، د سکاول، بوټونه، وچه میوه، خواږه، د میک اپ سامان او وغیره وغیره. د اختر نه یو ورځ مخکې لاړو چې ماشومان ته اختر دپاره جامې او داسې نور د ضرورت شیان واخلو. نو اختر نه مخکې هوا هم ډېره خرابه وه، باراني وه او په دا ورځ شاپینګ مال کې هم رش ډېر و. نو موږ هم کوشش وکړو چې خپله سودا زر زر خلاص کړو. نو په همدا وجه کور سره نږدې یو شاپینګ مال ته لاړو چې هر څه هم یو ځای کې پیدا کېده. خو موږ هم هلته هر څه پیدا کړ او مکمل سودا مو وشو. ما ځان ته او ژوند ملګري ته مې جامې د افغان دوکانه یو څو ورځې مخکې تیار اخیستې وې. نو زموږ شاپینګ مکمل و، فقط ماشومان دپاره جامې په کار وې، هغه مو هم مکمل کړ. سودا مې زر زر خلاص کړ. بېرته لاړو، افطاري مې هم تیار کړ. د کور کارونه مې هم یو څه خلاص کړل او یو څه مې سهار خلاص کړ. د اختر په شپه مې لورکۍ راته نکریزې ووهلې. دا یې اول ځل و چې نکریزې وهلې. دا چې رسامي کې ډېره تکړه ده نو ما ورته وویل چې راځه زما په لاس نکریزې هم ووهه او امتحان کوه، وبه ګورې چې څنګه جوړیږي. او دوستان تاسو راته کمنټ کې ولیکئ چې اول ځل دپاره د نکریزو ډیزاین څنګه جوړ کړی و. زما خو ډېر خوښ شو او ډېر تشویق مې هم کړ. دا نکریزې رنګ نه دی بلکې صحیح نکریزې دي چې اوله ورځ کم رنګې وي، ولې یو ورځ چې تېره شي بیا ډېر ښه رنګ وباسي او ښه سور کېږي. د اختر په ورځ سهار چې له خوبه پاڅېدم اول مې د ژوند ملګري جامې وتو کړې تر څو هغه د اختر لمونځ ته لاړ شي. دا هم د هغه جامې وې چې اختر ته یې جوړې کړې وې. تر څو چې مې د ژوند ملګری لمونځ نه بیرته راتلو نو ما شروع وکړله چې د سهار ناشته اماده کړمه. نو اول مې شروع دې نه وکړله چې ماشومان دپاره پف پیسټري نه یو خواږه جوړ کړم چې د دوی ډېر خوښیږي. د دې دپاره مې یو ټوټه پف پیسټري راواخیستله. په یو طرف مې ورته نیوټیلا ووهله. بیا مې دا بل طرف پرې راتاو کړ او تقریبا 1 سانتي متر په اندازه مې ټوټه کړ. ورپسې مې بیا لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ همداسې سره راتاو کړ.
د دوی په سر مې بیا د هګیو زیړ او شودو نه مخلوط جوړ کړی و. هغه مې پرې ووهلو چې جلاداره راشي او تقریبا 15 دقیقو دپاره مې داش کې کېښودل چې پاخه شي. او تر هغې مې بیا باقي ټول شیان آماده کړل، لکه پنیر مې په وړوکې کاسه کې واچول، قیماق او تازه میوه مې هم تیار کړ. ورپسې مې بیا د پنیر یو مشقاب هم آماده کړ چې 3 رقمه پنیر مې پکې کېښودل. او د زینت دپاره مې یو دانه توت زمیني د ګل په شکل جوړ کړ او یو څنګ ته مې ورته کېښودل. تر هغه نو دا خواږه هم پاخه شول، داش نه مې وویستل او پرې مې ښودل چې یخ شي. بیا مې پراټې هم تیار جوړې کړلې. دا پراټې مې تیار یو ورځ مخکې چې سحري ته جوړې کړې وې، نو هغې نه 1-2 دانې پاتې وې، هماغه مې پخې کړلې. او پراټې مونږ کره یوازې د ژوند ملګري مې خوري، نو همدا 2 ته کافي دي. پراټې مې چې هوارې کړلې، نو کړاهي مې هم په منقل کېښودل چې پراټې پکې سرې کړمه. او تر څنګ مې بیا د شیدو چای دپاره لوښی هم په منقل کېښودلو، تور چای، بوره او هیل مې هم پکې واچولو او پرې مې ښودلو چې جوش شي. اوبه چې جوش شو، بیا مې شیدې هم پکې واچولې او پرې مې ښودلې چې دوباره جوش شي. کړاهي چې ګرم شو، بیا مې پراټې پکې سرې کړلې چې دا پراټې ما تور او سپین اوړه نه جوړې کړې وې. پراټې مې چې دواړو خوا نه ښه سرې کړلې، بیا نو د پف پیسټري هم یخ شوی و، نو د دې په سر مې میده بوره ودوړوله او په آخر کې مې لږ نیوټیلا اوبه کړه او د دې په سر مې واچوله. بیا مې دا په یو لوښي کې کېښودل. ورپسې مې بیا یو څو دانې هګۍ هم پخې کړلې. بیا مې د هر څه په میز کېښودل او سهار ناشته مو وکړله. سهار ناشته مو چې وکړله، بیا مې زر ځان او ماشومان تیار کړل او لاړو نیاګره مې. دا هم زما د اختر جامې وې چې ما د اختر اول ورځ دپاره ځان ته جوړې کړې وې. موږ هر کال د اختر په اوله ورځ نیاګره مې ځو، ځکه چې هغه زموږ مشره ده. ورپسې بیا نورو خپلوانو او کورنیو کره چې د دوی کور سره نږدې کور دی، لکه ماما لور مې، پلار کور مې او دا نور خپلوانو کره ځو. همداسې په نوبت یو بل کره لاړو. زما نوبت د اختر په 2مه ورځ راتله چې دوی بیا زموږ کور ته راتلل. او هر کال همداسې وي، د اختر په اوله ورځ زموږ کور ته څوک نه راځي، ځکه چې موږ نه مشران ډېر دي. هغوی کره ځو او د اختر 2مه او یا هم 3مه ورځ زما نوبت وي. او په همدا وجه وي چې زه خواږه هم مخکې نه جوړوم چې وچې نشي او خراب هم نشي. هلته مې بیا خور راګیر کړله او هغې باندې مې ځان ته په بل لاس باندې هم نکریزې ووهلې چې هغه ډېر ښایسته نکریزې وهي. او اختر نه مخکې ما وخت نه درلوده چې ورته لاړه شمه، نو د اختر په اوله ورځ مې پرې ووهل. او بل دا چې دا رنګ دی نو ډېر زر رنګ نیسي، ضرور نه دی چې ډېر وخت لپاره همداسې پرېښودل شي. یو 4 کورونو ته چې اختر مبارکي دپاره لاړو، بیا بیرته راغلو کور ته. او ما بیا ماشومان دپاره عیدي جوړ کړ چې خواږه پیسې مې ورته جوړې کړلې او یا ښایسته ډالۍ مې ماشومان ته جوړ کړ چې په همدا وړو شیانو باندې ماشومان ډېر خوشحالیږي. نو هر ماشوم ته مې د خپل د عمر په لحاظ شیان جوړ کړل، چې وړو ته مې لکه وریره مې او خورزې ته مې واړه قیتکونه اخیستې وو، لورکۍ ته مې یو لاکټ او داسې نور شیان، او هر یو ته مې پیسې هم کېښودلې. نو دوستانو، هیله ده چې دا ولاګ مو خوښ شوی وي. باقي ولاګونو ته هم سترګې په لاره واوسئ چې د اختر په 2مه بیا دا ټول کورنۍ خپلوان زموږ کور ته راغلل چې ما څه جوړ کړل. دا به تاسو سره په بل ولاګ کې شریک کړم او کومنټ کې را سره حتما شریک کړئ چې تاسو اختر څنګه تیر کړ. ستاسو کمنټونه ټول زه لولم او ډېر خوشحالیږم چې خپل نظرونه او تیاریانې را سره شریک کړئ. نو ښه وخت ولرئ. الله پامان.